سلامونه ملګرو، هیله د روغ او جوړ او د صحت په جامو کې به وای راته. زه بیا هم تاسو ته څو ورځې وروسته د یو نوي ویډیو سره راغلم. ملګرو، دغه ویډیو کې هم غواړم تاسو ته د پای نیټورک په باره کې ویډیو جوړه کړم. نو په دې ویډیو کې موږ غواړو چې تاسو ته دا وښیو چې څنګه موږ کولی شو د خپل پای نیټورک اپلیکیشن څخه خپل جمع شوي ټوکن ولیږو خپل پای والټ ته. پای والټ ته چې ملګرو موږ ولیږو، بیا کولی شو هغه نورو کسانو ته ولیږو یا هم په نورو خلکو خرڅ کړو چې د خرڅولو او نغدو پیسو ویستل له پای نیټورک څخه په راتلونکي ویډیو کې حتما زه تاسو ته جوړوم. نو ملګرو راځو خپلې ویډیو ته وخت نه تېرومه، راځئ چې خپلې ویډیو پلور. ملګرو دلته څنګه وینئ ما په پای نیټورک اکاونټ کې 306.2 پای دي چې دا ملګرو ما لیږلي دي خپل پای والټ ته. څنګه چې وینئ ما خپل پای والټ ته لیږلي دي هماغه اندازه 306.2 پای کوین. نو راځم اوس په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو هم خپل پای نیټورک څخه پای والټ ته ولیږئ. ملګرو د دې لپاره چې تاسو خپل پای ټوکن خپل پای اپلیکیشن څخه پای والټ ته مو ولیږئ، نو تاسو به دغه کار کوئ. لومړی به راشئ پای نیټورک به واسکئ، دغه سټیپونه به ووهئ او دلته به ملګرو تاسو په مای نیټ آپشن باندې کلیک واخلئ. سمه ده، مای نیټ آپشن پر دې به کلیک واخلئ دوستانو. دا ډول یو صفحه تاسو ته راوړي. سمه ده، دا ډول صفحه کې به ملګرو تاسو ګورئ، دلته په ښکاره ډول تاسو ته لیکلي ټرانسفر بیلانس. نو تاسو له دې ځای کولی شئ خپل دا پای ټوکن خپل پای والټ ته ولیږئ. مثلا دلته ګورئ ما لیږلي دي 306 دانې خپل والټ ته میګریټ شوي دي. نو تاسو به د لیږلو لپاره په همدې ټرانسفر آپشن کلیک کړئ. دلته 8 سټیپه دي. دا 8 سټیپه چې تاسو ملګرو وینئ کمپلیټ کړئ، ستاسو پای نیټورک له پای اپلیکیشن څخه والټ ته ځي. دې اکاونټ کې زما وینئ ټول 8 سټیپونه مې کمپلیټ کړي او ټوکن مې هم ترې والټ ته تللي دي. نو چې څنګه مې په اول سر د ویډیو کې وښودل. اوس راځم تاسو ته دا ښیم چې دغه 8 سټیپونه تاسو څنګه کمپلیټ کولی شئ. زه ځم خپل بل اکاونټ ته، هلته تاسو ته دا 8 سټیپونه ټول ښیم. نو دوستانو زه خپل بل اکاونټ ته راغلم. دلته چې وینئ هیڅ ټوکن زما والټ ته نه دي تللي، میګریټ شوي نه دي. نو دلته به بیا راشئ، تاسو په همدې ټرانسفر آپشن به کلیک کوئ او دا 8 سټیپونه به اوس په ګډه سره کمپلیټ کړو تر څو زموږ پای نیټورک ټوکن پای والټ ته لاړ شي. نو لومړی ملګرو راځو لومړي سټیپ ته. لومړي سټیپ کې تاسو ته لیکلي چې تاسو پای براوزر ډاونلوډ کړئ. پای براوزر ډاونلوډ ډېر اسانه ده. لاړ به شئ پلی سټور ته، پای براوزر به ولیکئ، ډاونلوډ به یې کوئ او را به شئ بیرته به په همدې آپشن کلیک کوئ، پای براوزر به راواز کوئ. چې واز مو کو دا آپشن تاسو ته کمپلیټ کیږي. دا ډېر ساده ده ملګرو. راځو دوم آپشن ته. دلته وایي کریټ ا پای والټ. تاسو باید پای والټ جوړ کړئ. پای والټ به څنګه جوړوئ؟ دلته هم دا سټارټ آپشن به تاسو کلیک کړئ. تاسو اوس پای براوزر ته بوځي. نو په پای براوزر کې به اوس موږ پای والټ دې ته جوړ کړو. راځو براوزر ته په تمه کېږو. دا راواز شي دوستانو. نو دوستانو براوزر واز شو. دلته دا ډول یو آپشن ده، دا به ضرب کړو. دا ډول یو صفحه ده ملګرو. دلته اوس باید موږ والټ جوړ کړو دوستانو. سمه ده، دلته به دوستانو اوس موږ د والټ جوړولو لپاره دا لاندې ګورئ یو کان کریټ ا نیو والټ، په همدې آپشن کلیک کړو. دلته به اوس موږ نوی والټ جوړ کړو. دا ډول یو صفحه راځي، دلته به موږ کریټ نیو والټ باندې کلیک کړو. راځم په همدې کلیک کوم. اوس دلته نوی والټ موږ په پای آپشن یا پای براوزر کې جوړو. په همدې باندې کلیک کوو دوستانو. په تمه کېږو د لوډینګ لږ تمام شي. ښه نو دوستانو لوډینګ تمام شو. اوس داسې یو صفحه راځي، دلته ګورئ تاسو ته دغه ډول 40 کلمات درکوي. دا ستاسو د والټ کودونه دي. دا باید تاسو کاپي ونیسئ او دا له ځانه سره وساتئ ملګرو. دا ډېر مهم دی. که دا مو ورک کړل والټ مو څه ټوکن دي پکې له لاس ورکوي. هم کولی شئ سکرین شاټ ترې واخلئ او هم دا ټوکن یا دغه لغاتونه یې ځان سره کاپي ونیسئ. ما کاپي هم ونیو. چې دا مو کړل دوستانو، دلته به راشئ دغه آپشن باندې به کلیک کوئ. سمه ده، په همدې به کلیک کوئ. دا خپل موبایل فنګر به مو ورسره وصل کړو چې کله بیا موږ والټ ته ننوځو خپل د موبایل فنګر په واسطه هم ننوتلی شو. نو دغه د ملګرو دی نه هم خلاص شو. دا ډول یو صفحه موږ ته راځي. نو دلته به اوس راشو، دا لاندې ادامه باندې به کلیک کړو یا نیکسټ آپشن، په همدې به کلیک کړو. نو اوس به لږ څه په تمه شو ورته چې زموږ دا والټ جوړ شي. نو دغه د دوستانو زموږ والټ جوړ شو او دا ټیسټ نیټ ده. نو اوس به موږ راشو په دغه پای ټیسټ نیټ به کلیک کړو. دا به مای نیټ انتخاب کړو، پای مای نیټ. نو دغه د پای مای نیټ کې هم زموږ اکاونټ جوړ شو دوستانو. ښه نو دوستانو والټ چې جوړ شو دې څخه به وځو بیرته به پای نیټورک اپلیکیشن ته راشو. سمه ده. ښه نو دوستانو وینئ دا آپشن هم کمپلیټ شو. دلته ګورئ کمپلیټ شو. پای والټ هم جوړ کړو. اوس به راشو دریم آپشن ته ملګرو، کنفرم یور پای والټ. خپل پای والټ به تایید کړو.
بیا به په همدې سټارت آپشن کلیک کوو. دلته به اوس خپل همغه 12 یا 40 توري چې د والټ په جوړولو کې هم ترلاسه کړه به ورکو او لاندې کنفرم یور والټ باندې به کلیک کوو. اوس به زموږ والټ په پای نیټورک اپلیکیشن کې هم تایید شي. نو په دې کلیک کوو، لږ لوډینګ اخلي، دغه دا زموږ والټ هم تایید کیږي. لږ انتظار کوو دوستانو. نو دغه دا دوستانو اوس به بیا په کنفرم تاسو کلیک کوئ او اکاونټ به مو پای والټ تایید شي. نو دغه د ملګرو پای نیټورک کې مو دا پای والټ هم تکمیل شو. دا ګورئ راغلو کنفرم پای والټ آپشن هم کمپلیټ شو. راځو لاندې دوستانو دا بل آپشن دا په خپله ملګرو تایید شوی سمه ده. زما خو په خپله تایید ده، که تاسو نو تایید شوی په سټارت آپشن کلیک کړئ، د دې تایید هم اسانه ده. راځو 5مه آپشن ته یا 5مې مرحلې ته. دلته ملګرو سبمیټ یور کیو ای سی اپلیکیشن. خپل اکاونټ باید ویریفای کړئ دوستانو. ویریفای د دې سه څنګه تاسو خپل اکاونټ کیو ای سی کولی شئ. موږ تېر ځل ویډیو جوړه کړله، لینک یې اول کومنټ کې ږدم، ورشئ هغه وګورئ. ملګرو فعلا ما ته دې ته کیو ای سی نه ده راغلی، نو نشم کولی دا آپشن مخې ته ویسم، خو تاسو ته مې چې اول کومنټ کې لینک ایښی د هغې په مرسته دا آپشن تاسو مخې ته وړلی شئ. 6م آپشن ملګرو څه وایي؟ دا وی ویټینګ فور کیو ای سی. نو وایي تاسو انتظار وکوئ خپل د کیو ای سی تایید کېدلو لپاره. 5م آپشن کې به کیو ای سی اپلوډ کوئ خپل اسناد، او 6م آپشن وایي چې په تمه شئ چې کیو ای سی مو تکمیل شي. نو چې کیو ای سی مو تکمیل شه دا آپشن هم کمپلیټ کیږي. تاسو ته لاندې دا 9م آپشن واځيږي ملګرو. دا 9م آپشن څه ده؟ نو دا هم چې دا زیاتره په خپله کمپلیټ وي، او که ستاسو کمپلیټ نه وي نو ملګرو دلته سټارت آپشن وهئ. دا هم ډېر اسانه ده، یو څو ساده پوښتنې دي دا چې جواب کوي، دا هم درته کمپلیټ کیږي. راځو ملګرو 8م آپشن ته چې ټولو نه مهم آپشن همدا 8م آپشن ده. 8م آپشن ملګرو میګریټ ټو ماینټ، یعنې مهاجرت ماینټ ته. زموږ دا ټوکن د همدې آپشن په پوره کولو سره زموږ والټ ته لیږل کیږي. نو دلته ملګرو دا آپشن هم په خپله پوره کیږي. موږ نشو کوی دې کې کم کار وکړو. موږ به دې ته په تمه کیږو. دلته خپل هم لیکلي دي چې که تاسو دغه اوس سټیپونه کمپلیټ کړل نو په تمه شئ دا سټیپ نور په خپله کمپلیټ کیږي، او دا چې کمپلیټ شي نور مو ټوکن والټ ته لیږل کیږي دوستانو. نو نور هیڅ کوم کار نه غواړي. والټ ته چې مو لاړ شي کولی شئ نورو کسانو ته یې ولېږئ، یا په خلکو خرڅ کړئ چې څنګه مې وویل راتلونکي ویډیو کې به د پای نیټورک څخه د پیسو نغدول یا پای نیټورک خرڅولو ویډیو تاسو ته جوړه کړو. نو دغه ملګرو زموږ ویډیو هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي، او همدغه کارونو په کولو سره تاسو کولی شئ خپل ټوکن خپل پای والټ ته ولېږئ او اویلیبل یې کړئ. نو نور تاسو په خدای سپارم، په مخه.